الله الرحمن الرحیم. راځو د کمنټس برخې ته. کمنټس څه دي؟ اوس مو دلته هغه د تیر مثال کوډونه لرو. د کمنټس دې لپاره وي چې مو د خپل کوډ ته وضاحت لږ ور ډېر کړو، د کوډ برخې ته، د آوټپوټ برخې ته نه. یعنې که چیرې مو دا کوډ ولیکو او په دې کې پیچلتیاوې ډېرې وي، نو مو هر پیچلي ځای ته یو کولی شئ یو د نظریې په حیث باندې یو برخه، یو جمله ولیکو، هغه به دې آوټپوټ کې کوم تاثیر نه راولي، یعنې تغییر شی به نه کې راولي. یعنې یوازې به د پروګرامرانو ترمنځ د تفاهم په خاطر وي. پروګرامران پرې پوه سي دا برخه بل پروګرامر د څه شي لپاره جوړ کړی. مثال په توګه ما دا سټیټمنټ لیکلی، له دې څخه مې هدف څه شی ده، زه کولی شم دا د کمنټ په ترڅ باندې دا معلوم کړم. که چیرې زه داسې یو څه ورته ولیکم لکه this line is for playing، نو که چیرې زه اوس دا په همدې توګه سره ولیکم، ګورئ به تاسو دا ټول ایرر ده. نو د دې لپاره زه باید د کمنټ لپاره سنټکس ولرم چې دا باندې پی ایچ پي پوه شي دا یو کمنټ برخه ده او دا انټرپریټ نه کړي. د دې لپاره زه ډبل سلش دلته ورکوم. اوس ګورئ دلته هېڅ ایرر نشته، ځکه دا برخه یو کمنټ ده او دا د پی ایچ پي په واسطه باندې مکمل اګنور کیږي. موږ بل سنټکس هم د دې لپاره لرو، هغه هیش ده. د هیش په منځ کې هم موږ کولی شئ له هیش وروسته هم موږ کولی شئ سینګل لاین کمنټ وکړو، لکه پورته ډبل سلش وو. دلته هم زه کولی شم ولیکم چې this line is for، همداسې دې ولیکئ. او یو بل سنټکس هم شته د ملټیپل لاین لپاره، یعنې که چیرې زه غواړم ملټیپل لاین کمنټ وکړم، زه کولی شئ دې توګه سره سنټکس شروع کړم. خو فکر مې وي چې دا سنټکس باید حتمي په آخر کې په دې ډول سره بند کړئ، ځکه دا بیا ایرر پېښوي. د دې په منځ کې کولی شئ ډېر زیات لاینونه دي کمنټس وکړم، لکه لاین 1 لاین 2 لاین، او په دې توګه سره به دا ملټیپل لاین کمنټس راځي. چې د آوټپوټ وګورو، راځو دا رفرش کوو، ګورئ هماغه فایل ده، هماغه آوټپوټ یې ده، خو دلته موږ کمنټس نه وینو، ځکه کمنټس هېڅ په نظر کې نه نیول کېږي، یوازې د کوډ د وضاحت د ډېرولو لپاره او بس.